أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د وقف او د وقف د متعلقات په درس کې نن موږ رسیدو د قطع بیان ته. قطع څه ته وایي او کوم ځای کې به کېږي او څنګه به کېږي. اول قطع پیژنو. د قطع لغوي معنا ده پرې کول یا بندول یا ماتول. هر معنا چې تاسو سره مناسب ښکاري د هغې متعلق خبره ده. خو اصلي موضوع چې دا هغه په اصطلاحي تعریف کې ده، چې اصطلاحي تعریف کې قراء حضرات یا د علم قرآت استادان د دې نه څه مطلب اخلي. د قراءو په اصطلاح کې قطع وایي قرآت ختمولو ته. قطع او وقف دواړه یو کار کوي. وقف کې څه کېږي؟ سا او آواز دواړه ختمیږي. قطع کې هم سا او آواز دواړه ختمیږي، خو یو فرق پکې موجود ده. کوم ځای کې چې ته ودرېدې او هغه د ودرېدو ځای نه وروسته بیا د تلاوت کولو اراده ستا په هغه کې موجود وي، نو دې ته وقف ویلی کېږي. او په داسې ځای باندې ودرېدل چې هلته ته نور بس کول غواړې، یا د نن ورځې یا د دې ساعت کوم تلاوت چې تا مقدار ټاکلی و چې دلته به زه ودرېږم او دومره به کفایت کوي، نو دغه ودرېدل چې دا به په قطع کې حسابېږي. وقف خو دا داسې وقف ده چې قطع ګڼل کېږي، ځکه ته دغلته تلاوت څه کول غواړې؟ ختمول غواړې، قطع کول غواړې، یو بل کار ته ضرورت دغه بل کار پکې منځ کې کول غواړې. دا یو موضوع. دوهمه موضوع ده چې کله وقف وشو، د وقف نه وروسته چې ته بل آیات شروع کوې، د تلاوت د ابتدا هغه قوانین هلته نه عملي کېږي چې ته به اعوذ بالله به وایې او بسم الله به وایې د صورت منځ دا نه. البته که قطع صورت ونیو، دوباره چې د قطع نه وروسته بیا چې تلاوت چې خدای وکړي چې یوه دقه وي، نیم ساعت وي، نیمه ورځ وي، که یوه ورځ وي، خو قطع خو صورت نیولی که نه. نو د قطع نه وروسته چې بیرته ته تلاوت شروع کوې، نو تلاوت شروع به دي او مغه د تلاوت د ابتدا چې کوم طریقې دي 3 قسمه یا تفصیلا 15 قسمه، او مغه اصول په رڼا کې بیرته خپل تلاوت څه کوې؟ شروع کوې. فرق واضح شو انشاءالله. وقف ودرېدل دي، خو هغه ودرېدل چې وروسته تا د تلاوت کولو نیت هم پکې موجود ده. مثلا نن سهار ته تلاوت کوې، سهار مانځه نه وروسته تلاوت کول غواړې، سورت یاسین وایې، سورت بقره ابتدایي آیتونه وایې، آخري آیتونه وایې، او څه وظایف ځان سره لري، یا معمولا یو تلاوت ځان ته تا یو مقدار ټاکلی، زه سهار مانځه نه وروسته به یو رکو تلاوت کوم، یو پاو تلاوت کوم، که یوه سپاره تلاوت کوم. دغه یوه سپاره دا یو رکو چې تا ځان دپاره ټارګېټ کړی، دغه ځای ته د رکو د هر آیت باندې چې ته ودرېږي دا وقف ده. دا ټول چې ده وقف ده. هغه آخري آیت ته چې ورسېدلی چې تا نور دلته بس کې صدق الله العظیم وایه او قرآن کریم څه شی کوې؟ بندی. دغه وقف ته بیا څه ویلی کېږي؟ قطعه. ځکه هلته ستا د نور د مخکې ویلو اراده موجوده نه ده، چې موجوده نه ده نو ته تلاوت قطع کوې. نو چې ته قطع کوې نو صدق الله العظیم. نو صدق الله العظیم ویل هم پکې ګوره شرط نه دي چې ته خامخا صدق الله العظیم پکې ووایې. نو صدق الله العظیم کوم د قرآن ټکی نه ده او نه دا منسوسي ټکی ده چې حتما به دلته وایو. یو څو تلاوت قطع کوي خو صدق الله العظیم پکې نه وایي. موږ خو په دې ایمان او باور ده چې کوم شی موږ وایو نو دا صدق الله ده، د الله رښتونی کلام ده، دا د هغې د احترام دپاره د الفاظ ویلی کېږي. که چا ونه ویلي نو څه مشکل پکې نشته. نو او چې یو ځای کې مثلا
دغه عملیت تر سره شو صدق الله العظیم ویل شي او نو ویل شو خو اراده دې ختم شو نور تلاوت بس کوم یا څوک ته بیرون نه غږ کوي چې پلان کې قاری صاحب راشه نو ستا اراده و چې ته ډیر وای خو مینس کې د اراده څنګه شولا بدله شولا رکوع او دو رکوع او آیات چې ورسره مناسب ځای ته او مالته تلاوت باندې یو دغه پرزي د غسړي خبره اوري یا څه پیغام اوري یا څه تاولکه بیرته چې راځي نو بیرته وته او ما غزاینه به ډایرک به ابتدا نه کوي بلکې د تلاوت ابتدا د قوانینو مطابق به ابتدا کوي کله صورت منځو د صورت د منځ د قوانینو مطابق به ابتدا کوي او که د صورت سر کې چې کوم قوانین د ابتدا د تلاوت لپاره ذکر شوي دي دغه مطابق به تلاوت شروع کله هغه وصل کل فصل کل وصل اول فصل ثاني فصل اول وصل ثاني جایز او ناجایز حالتونه چې دي د ناجایز حالتونه بزان ساتي او د جایز حالتونه باندې مڅ شي کوي عمل کوي او دا قطعا دي ته ویل کی چې کوم ځای تلاوت قطع شو نو قطع له ورسته چې بیا تلاوت شروع کوي نو د کوم اصول پر اړه کې به شروع کوي د تعوذ او د تسمیع هغه ټول قوانین په نظر کې نیولو سره دغه تفصیلا ویلو ته ضرورت نشته چې تاسو ته یاد دي ویلم دي نو کچا ته نو یم یو ځل دوباره کول شي چې هغه ته مراجعه وکوي قطع په کوم ځای کې کول پکار دي نو چې موږ تاسو وویل چې قطع د وقف د متعلقات د جملې نه ده نو د قطع ځای په نسبت د وقف خاص ده ځکه خاص ده وقف خو ته په میم باندې کولای شي کنه او همدغه شان په طوا باندې هم کولای شي په جیم باندې هم کولای شي وقف نبی باندې هم کولای شي وقف غفران باندې هم کولای شي او ځینې ځایونو کې کولای شي بیا ته اعاده کولای شي وقف دارو خو قطع بیا ته په دې علایو باندې نشي کولای قطع هغه ټولو کې قوي ترینه نښه چې کوم ده هغه د آیات ده نو آیات نه بغیر په منځ د آیات کې ته قطع نشي کولای حتما خو مناسبه خبره خدا ده چې تلاوت خپل ځای ته یو صورت ته ورسه که صورت نو حد اقل یو رکوع ته ورسه که کار ډیر ضروری او رکوع ته مثلا مزل ډیرو نو حد اقل آیات ته ضرور ځان رسه نو آیات چې شو عمل ته بقاته ورکه او صدق الله العظیم بکي او خپل کار به وکي او دغه نورسه چې دوباره کله تلاوت شروع کړي نو دا حل ځکه چې د علایو باندې خو کله موږ تاسو قوي علایم هم لرو ضعیف علایم هم لرو او ځینې علایم داسې لرو چې د ضرورت په وخت کې د اضطرار په وخت کې هلته ودرېدل هم جایز دي اگر که وصل پکې بهتر ده او وقف پکې هم څه شی ده کله جواز پیدا کوي خو قطع دا حل نه ده قطع صرف او صرف په معتبر علایم چې هغه آیات ده او البته هغه آیات چې تام وي هغه آیات چې تام وي سمانا تام چې ما بعد کلمې سره لفظي تعلق ونه لري صحیح شو لفظي تعلق موجود وو نو بیا هغه آیتونو باندې مدریدل نه دی پکار نو کم سے کم وقف تام وشي او که وقف تام نو بیا وقف کافی باندې هم عمل کېدل شي ځکه وقف کافی چې نو لفظي تعلق نه لري البته صرف معنوي تعلق لرل شي خو بهتره خبره پکې دا ده چې نو په هغه ځای باندې چې هغه لفظ د مابال سره نښته نه وي نو په هغه ځایونو باندې پوخ علایم باندې وقف کول پکار ده یعنی قطع کول پکار ده او تلاوت ختمول پکار دي نو چې کم ځای کې واقعا پوره شوی وي کم ځای کې چې مثلا یو موضوع چې په آیات او رکوع کې روان وي هغه تکمیل شوی وي نو په هغه ځایونو باندې قطع صورت ونیسو دا د معنا په لحاظ سره ډېر ښکلی کار وي صحیح شو دا د قطع بیان شو نو قطع کې خاص خبره نه ده سب دو خبرې په دې ذهن کې ساتل پکار دي قطع د وقف غونډې ده او وقف ویل کېږي تلاوت په جریان کې ودرېدل او بیرته د ویلو اراده پکې موجوده وي نو قطع هغه ودرېدلو ته ویل کېږي چې بیرته د تلاوت ویلو کې اراده پکې موجوده نه وي صحیح شو دغه موضوع ده او بله موضوع پکې دا ده چې وقف ته هر علامه باندې کولی شي او قطع په هر علامه باندې نشي کولای بلکې آیات ته هم ځان رسي او هغه آیات ته چې ما بعد سره لفظي تعلق ونه لري واضح شو ان شاء الله نو دا د قطع بیان شو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين